الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية. ډیرو قدرمنو مستمعینو مستمعاتو او د پیغام چینل او ټي وي مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن ورځې د درس موضوع ده الشفاعه یوم القیامه. په ورځ د قیامت کې سفارش او شفاعت کول دا حق دی او دا شته. ځکه یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الصيام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. دو سیزونه دي یا دو شیان دي چې دا به د بنده دپاره په ورځ د قیامت کې شفاعت کوونکي وي، چې یو قرآن کریم دی او بل روژه نیول دي. روژه به وایي یقول الصیام رب، و زما ربه دغه روژه نیونکی چې زما روژه یې نیولې ده، دا روژه به الله سبحانه وتعالی ناطق کړي د الله په قدرت سره. هغه به ورته وایي منعته الطعام والشراب والشهوات، ما دی منع کړی د خوراک نه، د څښاکو نه، د شهوت رانی نه. فشفعنی فیه، نو ته زما شفاعت قبول که د ده په حق. ويقول القرآن، او قرآن کریم به ورته وایي چې منعته النوم فی اللیل، ما دغه کس دغه منځ کوونکی او دغه د قرآن کریم ویونکی د شپې مې د خوب نه منع کړی و او ولاړو او زه لوستلم. فشفعنی فیه، ته زما شفاعت او سفارش د ده په هکله قبول که. نو حدیث کې راځي فیشفعان، نو د دوی به الله سفارش قبول کی، روژه بم شفاعت کوونکی وي او قرآن کریم بم شفاعت کوونکی. صحیح حدیث دی. نو شفاعت په باره کې درې عقیدې موجودې دي، یا په بل تعبیر د شفاعت په باره کې درې عقیدې لرونکي او ډلې او جماعات هغه موجود دي. د دوو ته وایي طرفان او د یوې ډلې ته وایي وسط. یوه ډله ده چې هغه ډله د مشرکینو ده، چې کفار دي، مشرکین دي، بلکې د اهل کتاب د نصاراو مبتدعه اهل بدعه ډله ده، او بلکې د دې امت
د اسلامي امت یو برخه او یو ډله چې هغه اهل البدع والاهوا ورته وایي د هغو عقیده د شفاعت په باره کې هغه دا ده چې شفاعت نشته، بلکې شفاعت هغه مطلق شفاعت چې هغه په هر طریقه سره وي هغه شفاعت عقیده لري، چې هغه ته شفاعت شرکی وایي، هغه ته شفاعت قهري وایي، بلکې په بل تعبیر دغه ډله دوی دغه سفارش او شفاعت چې شرکی دی د دې قائل دي او د هغه شرعي قرآني نبوي شفاعت نه منکر دي. لکه مشرکین مکه هغو به ویل ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، مونږ د دې الهو اصنامو بتانو عبادت چې کوو دا د دې په خاطر چې دوی مونږ الله ته نږدې کوي. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا زمونږ سفارشیان دي، زمونږ سفارش کوي، شفاعت کوي، نو ځکه مونږ د دې عبادت کوو، بندگی کوو. نو دا یو فریق دی او دا گمراه او باطله او هغه ډله ده چې هغه الله سبحانه وتعالی جهنم یې د دې لپاره تیار کړی. د دې مقابل دویمه ډله او دویم فریق چې هغه خوارج دي یا هغه معتزله دي، هغوی مطلق شفاعت هغه ردی نفی کوي. او دا ډله چې مخکې مشرکین و، اهل کتابو، نصاراو او اهل بدع و اهل الاهواو، نو دوی مطلق شفاعت منی علی الاطلاق چې هغه شرکی شفاعت دی. او د دې مقابل خوارج او معتزله هغه مطلق شفاعت ردی. نو دا دواړه په باطل دي، دا دواړه ناحق دي. او دوی استدلال نشي خوارج و معتزله په هغه آیتونو باندې چې الله سبحانه وتعالی په هغه آیتونو کې نفی د شفاعت کړي او شفاعت نفی کړي. لکه د مثال په تور الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي هغه ورځ راتلونکی دی یوم لا بیع فیه ولا شفاعه، چې په هغه ورځ کې نه بیع شته او نه شفاعت شته. وما للظالمین من حمیم ولا شفیع، نبوی دوی د دوی دپاره هغه دوست مددگار او نه شفاعت کوونکی. بلکې مونږ اهل سنه والجماعه چې دا وسط ډله ده، هغه وایي د دې آیتونو نفی د شفاعت چې راغلی شفاعت شرکی دی، شفاعت قهري دی. الله سبحانه وتعالی باندې څوک په زبردستی سفارش نشي کولی، او دا نفی د هغه شفاعت شرکی او یا زمونږ د مشایخو په اصطلاح شفاعت قهري هغه پکې نفی دی. او پاتې شو شفاعت هغه شفاعت چې هغه د اهل سنه والجماعه په نزد هغه حق دی، هغه شفاعت شرعي په کتاب الله، په سنت رسول، په اجماع د امت هغه ثابت دی. لکه الله سبحانه وتعالی ګڼ شمیر آیتونه هغه ذکر کړي دي، ولا یشفعون الا لمن ارتضى، دوی شفاعت نشي کولی منګرم د هغه چا دپاره به یې کوي شفاعت شته چې هغه د الله خوښه ورته وشي. دارنګه په صورت په آیت الکرسی کې الله سبحانه وتعالی فرمای من ذا الذي يشفع الا باذنه، څوک دی چې سفارش وکړي منګرم د الله په اذن به یې کوي. دارنګه الله سبحانه وتعالی فرمای کم من ملک فی السماوات والارض، او بیا
ولا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الله سبحانه وتعالى شفاعت هغه به وي په اجازت باندې، دا هغه چا دپاره به شفاعت کیږي چې موحد وي، او دا هغه چا دپاره به شفاعت کیږي چې د الله ورته خوښه شي. نو دې وجې نه مطلق شفاعت منل دام ناروا، مطلق د شفاعت نفی کول دام ناروا، او بلکې د اهل سنه والجماعه عقیده ده چې هغه شفاعت چې هغه قرآن کې اثبات راغلی، شرعي شفاعت هغه شته، د انبیاو شفاعت شته، د شهداو شفاعت شته، د قرآن کریم د حافظانو شفاعت شته، او دا زمونږ ایمان دی، او په قرآن و احادیثو کې د دې شفاعت ذکر موجود دی. او بیا د دې شفاعت انواع او اقسام، تقریبا دا شفاعت هغه علماو تقسیم کړی و اتو قسمونو ته، چې دا شفاعت په ورځ د قیامت کې هغه شته، لیکن دا و اته قسمه شفاعت دی. د مثال په طور هغه شفاعت چې هغه ته شفاعت عظما وایي، دا شته لوی شفاعت چې هغه ورځ باندې چې هغه ورځ خلق به ولاړ وي او 50,000 سنه، هغه ورځ به دومره طولاني ورځ وي 50,000 کاله به چې د دې مخلوق په منځ کې به فیصلې کیږي. نو په دې وخت کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت کوي. حدیث کې راځي په سجده به پریوزي، او په دې وخت کې به الله ورته ووایي چې ارفع رأسک، سر اوچت کا، شفاعت وکړه، ستا شفاعت قبول او منظور دی. نو بیا به پیغمبر علیه السلام په دې وخت کې شفاعت کوي، او دا خاص شفاعت دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دې ته مقام محمود هم وایي، لکه په احادیثو کې راځي الله سبحانه وتعالی هغه سره وعده کړی دی. دویم شفاعت هغه شفاعت دی فی دخول المؤمنین الجنه، چې کله مؤمنان جنت ته داخلیږي او د جنت دروازه هغه به اول محمد رسول الله ته وازیږي، او بیا به د امت ته امت محمدی ته هغه وازیږي، هغه د په شفاعت سره. دریم شفاعت هغه شفاعت دی چې هغه الله سبحانه وتعالی د رفع د درجې دپاره د جنتیانو هغه به شفاعت کوي، دا شفاعت هم شته. څلورم شفاعت هغه شفاعت چې هغه په هغه اقوامو او وګړو ولسونو کې چې الله سبحانه وتعالی امر به کوي چې دوی د دننه شي ورته، خو الله سبحانه وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې پیغمبر او داسې نبی را لېږلی چې هغه به شفاعت کوي چې الله يدخلوها، چې ربه دا خلق جهنم ته مه داخلوه. په دې وخت کې به شفاعت قبلی. او پنځم شفاعت هغه شفاعت دی فی اهل الکبائر، د هغه امتیانو مسلمانانو په باره کې چې کبیره ګناهونه یې کړي، پیغمبر علیه السلام به شفاعت کوي، شفاعت به قبلیږي. بل شفاعت چې هغه شپږم شفاعت دی هغه د پیغمبر علیه السلام دی د خپل تره په باره کې ابو طالب، حدیث کې راځي چې د هغه په حق کې د پیغمبر علیه السلام هغه شفاعت به قبلیږي، په دې معنی چې د دې دفاع کړې وه او د دې ملګرتیا کړې وه، نو الله سبحانه وتعالی به په دې وجه د هغه شفاعت هغه قبولوي، او دله به د جهنم ادنا هغه ډېر ښکته او ښکته سپک عذاب ورکوي چې پڼې او بوټان به د جهنم د اور نه جوړ وي، او د ده په پښو به وي
او د هغې په وجه به یې په سر کې مازغه جوش کوي. الله اکبر. د جهنم د عذاب نه دی الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو بچ کي او وساتي. او بل شفاعت، هغه شفاعت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی چې هغه شفاعت په باره د هغه خلکو کې دی چې هغو کې توحید وي، ایمان وي، او آخر به الله سبحانه وتعالی د هغه په شفاعت سره دوی د جهنم نه هغه راوباسي او جنت ته به یې دننه کوي. بعضې علما هغه دام د شفاعت یو قسم ګڼي چې پیغمبر علیه السلام به شفاعت کوي د هغه چا چې هغه جنت ته داخل شي بغیر د حساب او کتاب نه. لکه حدیث د عکاشه مشهور حدیث دی، هغه فرمایل څه کسان به بغیر د حساب او کتاب نه به هغه جنت ته داخلیږي. نو هغه ورته ویل یا رسول الله زه به د هغو نه یم. هغه ورته ته به هم د هغو نه یې. بل پاسېده هغه ورته سبقکه عکاشه، تا نه سبقت وکړه، ړومبنیوالی وکړه. هغه عکاشه دا د هغه خصوصیت دی. دغه شانته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت د موحدینو دپاره چې چا کې توحید وي، چا کې ایمان وي، زربر هغه به الله سبحانه وتعالی د پیغمبر په شفاعت به د جهنم نه راوباسي او جنت ته به یې دننه کوي. بعضې علما د شفاعت یو نوعه هغه دام ګڼي چې پیغمبر علیه السلام به شفاعت کوي لاهل المدینه. نو دا تقریبا 8 قسمه اقسام د شفاعت دی. یا په بل تعبیر شفاعت هغه په 2 قسمه دی. یو شفاعت حسنه دی، یو شفاعت سیئه دی. حدیث کې راځي اشفعوا تؤجروا. ښه شفاعت او ښایسته شفاعت د چا کوئ الله به په دې تاسو له اجر درکوي. او دارنګ یو بل تقسیم، یو شفاعت شرکی دی او یو شفاعت شرعی دی. شرکی شفاعت الله نفی کړی او شرعی شفاعت الله ثابت کړی چې هغه دقه اقسام د شفاعتو چې هغه ما بیان کړ. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کی چې حدیث کې راځي په حوض کوثر به ولاړ وي او اوبه به تقسیموي چې د هغې اوبه د پیو نه به سپینې وي، د ګبینو نه به ډېر، د شاتو نه خوږې وي، د هغې لوښي او ګیلاسونه ظرفونه به د اسمان د ستورو په شمار به لا زیات وي. او څه خلک به راشي د هغو لاسونه او خپې به پړکېږي، ځلیږي د اوداسه او د لمونځو د وجې. ملائک به ورته پاټک واچي، نه به یې پرېږدي، دی به غږ وکړي چې اصیحابي اصیحابي، دا خو زما ملګري دي، امتیان مې دي. ملائک به ورته وایي انک لا تدري ما احدث بعدک. ای پیغمبره صحیح ده ستا امتیان دي، لمونځونه یې کوله او اودسونه یې کوله، لیکن بدعات ایجاد کړي وو، په بدعاتو پسې روان وو. دې وخت کې به پیغمبر علیه السلام په غوسه شي، ښېرې به وکړي او به وایي فسحقا فسحقا لمن غیر بعدي، وهلاک او تباه دې شي دغه خلک چې زما نه وروسته په دین کې بدعات ایجاد کړه، رواجونه یې رایج کړه او تکلفات یې شروع کړه. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د بدعاتو نه بچ کړي، محفوظ کړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقا شفاعت دې هغه زمون په هغه ورځ نصیب کړي یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني
مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد